بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 8 انشاءالله شروع کو. متاسې بیګا په 1 نمبر درس کې د اسم او د فعل بحث وکړه او د الله په فضل و توفیق سره اجرا مو هم پکې وکړه. نن به انشاءالله په کلام کې بحث شروع کو. د کلام تعریف وکړو انشاءالله او همداسې لږ غونته کلام کې مو اجرا وکړه او به هم سره انشاءالله شروع کو. فصل: الكلام لفظ تضمن كلمتين بالإسناد، والإسناد نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها، نحو زيد قائم وقام زيد ويسمى جملة إلى آخره. ترجمې ته به راشو. فصل دا فصل دی په باره د الکلامو کلام کې. الکلامو کلام چاته یایي؟ لفظ دا یو لفظ دی تضمنه چې دا متضمن وي، دا به شامل وي کلمتین دو کلمو ته بالاسناد په داسې شمولیت سره چې دا شمولیت به د اسناد د سبب نه د وجې راغلی وي، یعنی د دوه کلمې ته چې دا شامل دی د دوو کلمو منځ کې به اسناد موجود وي. والاسناد اسناد چاته یایي؟ اسناد تعریف دا خپله کوي. نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى، نسبت کول دی یو د دوو کلمتینو الى الاخرى بلې ته، یعنی دوه کلمې دي د دواړو کلمو یو بل ته نسبت پیدا کېدل، بحیث په دې حیثیت سره تفید المخاطب فائدة تامة چې دغه نسبت د وجې نه مخاطب ته به فایده تامه حاصلیږي. یصح سکوت علیها چې په دغه کلام باندې سکوت کول څه شي صحیح کیږي. لکه زید قائم، زید ولاړ دی، وقام زید یا زید ودرېده، ویسمى جملة او د کلام ته بل نوم چې دی جمله هم اخیستل کیږي. نن سبق کې دوه بحث به انشاءالله وکړو. اول بحث کې چې دی د کلام تعریف دی چې الکلام نه ونیسه تر بالاسناد پورې، او دویم بحث کې چې دی انشاءالله د اسناد معنا او ورسره د یو مثال دو مثال وضاحت. اوس به راشو د کلام تعریف ته. مصنف علیه رحمت د کلام تعریف کړی دی چې کلام هغه لفظ دی چې کم از کم د دوو کلمو نه به مرکب وي او د دغو دواړو کلمو په مابین کې به نسبت اسنادي موجود وي. صحیح شه؟ نو دغه تعریف نه موږ ته دا خبره معلومه شوه چې کلام چې دی دا به ملفوظ وي، یعنی دنه به تلفظ شوی وي. دویمه خبره دا ته معلومه شوه چې کم از کم به کلام کې دوې کلمې وي. که یوه کلمه وه دا کلام بیا نه دی، دوې به وي، او که دونه زیاتې وي هغه ته پروا نه کوي. که 3 کلمې وي هم کلام دی، که 15 کلمې وي، که 20 کلمې وي هغه هم کلام دی، خو کم از کم باید 2 کلمې پکې وي. او دا 2 کلمې برابره خبره ده، حقیقتا وي او که حکما وي. په دغې خبرې اوس بیا زه تاسې پوهوم، حقیقتا حکما مو ویلې ووې. دریمه خبره دا کلام تعریف کې موږ ته معلومه شوه چې دغو دواړو کلمو په مابین کې به نسبت اسنادي وي. صحیح شه؟ او یوه بله خبره به زه تاسو ته انشاءالله کوم چې د کلام نوره څو نومونه دي هغه به هم زه تاسو ته اخره کې وایم انشاءالله. اوس به راشو په تعریف کې، یعنی په معرف کې څه فواید او قیود چې د هغه به ذکر کو.
په د عبارت کې چې مصنف علیه رحمت ویلي الکلامو دا معرف ده، یعنی د تعریف کیږي. لفظ تضمن تر آخره پورې ونیسه دا ورته تعریف ده، یعنی معرف ده. خو ده چې اول کې ووی لفظ، دا لفظ جنس ده، ټولو ته شامل ده، که هغه مفرد وي که مرکب وي، که موضوع وي که محمل وي، که مرکب مفید وي که غیر مفید وي. ټیک شو؟ چې کله یې ووی تضمن کلمتین، دا فصل اول ده. په دغه سره لفظ محمل او مفرد خارج شول، ځکه مفرد محمل خو هغه بالکل معنا نه لري، هغه خود به خود خارجیږي، او مفرد ځکه خارج شو چې دلته کلمتین شو. اما تاسو ویلي د مفرد یو بل نوم کلمه ده، نو کلمتین سره مفرد خارج شو یا خپله کلمه خارجه شوه، داسې وایو. بالاسناد دا فصل ثانی ده. په دغه سره مرکب غیر مفید خارج شو. برابره خبره ده مرکب غیر مفید که اضافي وي که توصیفي وي، یا د دغو نه کوم غیر مرکب مفید وي، یعنی بل قسم د غیر مفید چې وي. ټیک شه؟ نو په دغه سره د کلمتین سره مفرد ته څه شو؟ خارج شو. ښه، او بله خبره دا چې ده کله ووي چې اسنادي لفظ چې ذکر کا، نو دغه سره مرکب غیر مفید خارج شو. مرکب غیر مفید ځکه خارج شو چې هغوی منځ کې اسناد نه وي، لکه غلام و زیدین. اوس غلام مضاف او زیدین مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خو یا به مبتدا وي یا به خبر وي، دغه منځ کې خو اسناد پیدا نه شو که نه، کلام منځ کې خو اسناد ضروري وي. ښه، نو تاسو نه به څوک سوال کوي چې غلام و زیدین خو مرکب ده، ته به چې بالکل مرکب خو ده، خو مرکب غیر مفید ده، مفید نه ده، ځکه مرکب مفید چې ده دا کلام وي، او مرکب غیر مفید دا کلام نشي کیدی. ښه، اوس او دا بل مثال هم ډېر کم دی مرکب توصیفي والا. رجل عالم، رجل عالم چې ده دا مرکب توصیفي ده، مرکب مفید نه ده، مرکب غیر مفید ده. تاسو به یې چې دا خو رجل عالم، دا سړی عالم ده، متفایده تامه حاصله شوه، متکلم چې په دغه باندې سکوت وکړه، مخاطب ته فایده تامه حاصله شوه، خو کلام کیدای شي نه. کلام کې کسه څو شیان ضروري وي، څلور خبرې په کلام کې وي. یو پکې محکوم علیه وي، بل پکې محکوم به وي، یو پکې نسبت حکمی وي، او بل پکې حکم وي. نو په رجل عالمون کې رجل موصوف او عالمون ورته صفت، موصوف سره د صفت نه دا به یا مبتدا وي، که مبتدا شي نو دا بیا محکوم علیه شو، نو بیا محکوم به چه شو؟ نسبت حکمی چه شو؟ حکم چه شو؟ یا دا به محکوم به شي نو محکوم علیه چه شو؟ نو رجل عالمون دا مرکب غیر مفید ده. ښه، اوس به تاسو یې چې د کلام مثالونه شی دی. کلام مثال له زید قائمون، زید مبتدا، قائمون ورته خبر، زید محکوم علیه او قائمون ورته خبر. دغه منځ کې نسبت حکمی ده چې هغه قیام د زید ده، او بل پکې حکم ده چې هغه قیام حکم په زید لګېدلی ده. همدارنګې ضربه زیدون دا هم کلام ده. دا دواړه د کلام حقیقي مثالات شول. ما تاسو ته ویلي وو که نه چې دغو دواړو کلمو په منځ کې به اسناد وي، او دا اسناد چې ده برابره خبره ده، حقیقتا وي او که حکمن وي. او بله خبره دا ما کړې وه چې دوو کلمونه به مرکب وي، برابره خبره ده، حقیقتا وي او که حکمن وي. نو زید قائم او ضرب زید دا دواړه چې دي دوه کلمې دي او حقیقتا دي. اوس د حکمن مثال اضرب، تی ووهه. اضرب خو په الفاظو کې یوه کلمه ده، خو دغه کې حکمن ضمیر مستتر ده انته، نو دا هم کلام شو خو حکمن کلام شو. اگر چې
حقیقتا د دوو کلمو نه مرکب نه دی خو حکما مرکب دی. خو اوس په دغه خبر به انشاءالله تاسو پوه شوي وئ. اوس به راشو د اسناد کې به لږ بحث وکړو چې د اسناد چاته یایي. والاسناد اسناد چې ده نسبت احدى الکلمتین نسبت د یو د دوو کلمو ده الى الاخرى بلې ته کول بحيث تفيد المخاطبه فائده تامه په دې حیثیت سره چې مخاطب ته فائدې تامه ورکړي. یصح سکوت علیها چې هغه کلام باندې ته سکوت وکړې صحیح کیږي. لکه زید قائم وقام زید لکه زید ولاړ دی او ودرېده زید او دغه ته جمله هم ویلی شي. نو دلته اوس چې دا اسناد چې استعمال کړی دی دا معرف دی یعنی د تعریف کیږي او نسبتونه ته الی آخره پورې چې دی دا بیا ورته تعریف دی یعنی دا ورته معرف دی. ټیک شه. اسناد په لغت کې چاته ویلی شي؟ اسناد په لغت کې ویلی شي ربط ورکول او په اصطلاح کې چاته ویلی شي؟ په دوو کلمو کې یوه کلمه نسبت کول بلې کلمې ته. دوه کلمې وي یوې کلمې نسبت بلې ته وکړي دا شی شو دا اسناد شو. او دا اسناد به داسې وي چې مخاطب ته پوره فایده ورکړي. متکلم که پې خاموش هم شي نو مخاطب ته هغه خپل مقصود څه شي حاصل شي. دا اسناد تعریف ده. اوس غلام و زیدین دو کلمو منځ کې خو اسناد شته ده خو مخاطب ته فایده نه حاصلیږي. متکلم دلته سکوت وکړ زید ولاړ ده. څنګه ولاړ ده؟ چېرته ولاړ ده؟ څه ټایم ولاړ ده؟ نو دا فایده نه حاصله نه شوه دغه سره. او قام زیدون نه زه غلط شوم غلام و زیدین غلام د زید دا اوس اسناد پکې شته ده خو فایده پکې مخاطب ته نه حاصلیږي. نو دغه وجې نه په دغه اسناد کې فایده نشته دغه ته مو اسناد نشو ویلی. او قام زیدون زید ودرېده دغه کې اوس اسناد شته دی مخاطب ته پوره فایده حاصلیږي. اوس دلته به څوک سوال کوي قام زیدون کې خو بیا هم ډېر سوالونه دي. زید ودرېده څه ټایم ودرېدو چېرته ودرېدو څه دپاره ودرېده؟ نو محترمه دا سوالونه چې دي بې ځایه دي. دغه کې څه فایده نشته دغه سوالونو کې. کوم چې مقصودي سوال دی هغه موږ ته پکې جواب شوی دی. نو دغه ځای کې تاسو نه څوک دلته اعتراض ونه کړي. اکثر خلک سوال کوي نو ما تاسو دا ځای حل کړو د الله په فضل سره. اوس به راشو تعریف ته. الاسناد معرف ده او نسبت احدى الى آخره پورې چې دا تعریف دی ورته. نو تعریف کې خو یو جنس وي چې ټولو ته شامل وي او باقي کې فصول وي چې هغې سره جدایي راځي. نو نسبت احدى الکلمتین الى آخره پورې دا چې دی دا د معرف دپاره تعریف دی دا ټولو ته شامل دی. ټیک شه. خو بحیث تفید المخاطبه دا ورته فصل اول دی ځکه دغه سره نسبت اضافي او نسبت توصیفي څه شول خارج شول. نسبت اضافي سره غلام زیدین کې مخاطب ته فایده نه حاصلیږي او موږ چې مخاطب ته فایده باید حاصله شي. او نسبت توصیفي رجل عالم کې مخاطب ته فایده نه حاصلیږي او موږ چې باید حاصله شي. غلام زیدین لکه شو رجل فاضل یا رجل عالم. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې په کلام کې څلور څیزونه وي. محکوم علیه محکوم به نسبت حکمیه او حکم. زید قائم زید محکوم علیه ده او قائمون ته محکوم به ده او د قیام نسبت زید ته چې شوی دا نسبت حکمیه ده او حکم په زید باندې چې د قیام سره ربط لري دا ورته شی ده دا ورته حکم ده. نو اوس به راشو محترمو یو څو نوره خبرې به وکړو چې د کلام ته نوره نومونه اخیستل کیږي او که نه او انشاءالله دا نومونه هم تاسې زده کړو ځان سره ښه دې پکارېږي. موږ تاسې هغه ورځ ابتداً تقسیم کړی وه چې لفظ په دوه قسمه دی مفرد او مرکب یعنی لفظ مستعمل. یو خو لفظ غیر مستعمل دی چې ما تاسو ته ویلي مهمل دی
لفظ مطلقاً په دوه قسمه ده، یو مستعمل بل غیر مستعمل. مستعمل کې بیا دا مفرد درسي کلمه وغیره، او غیر مستعمل کې مهمل. ټول نومونه ما تاسو ته ویلي وو، تاسو بیا دوباره کتای شو. اوس به راشو مرکب ته. مرکب بیا په دوه قسمه ده، مرکب مفید او مرکب غیر مفید. مرکب مفید نومونه زده کوئ. یو خو مرکب مفید ده، بل مرکب اسنادي ده، بل مرکب کلامی ده، بل مرکب تام ده، بل جمله ده، بل کلام ده. مصنف علیه رحمت جمله استعمال کړی ده، ځکه دا کلام چې ده په جملې کې ډېر مشهور دی. هر ځای کې خلک جمله یایي، نو د خپل کتاب کې هم جملې نوم استعمال کړی. دا نوره نومونه نه دي استعمال کړي، مرکب اسنادي، مرکب کلامی وغیره. او د مرکب غیر مفید هم نومونه شته دي. مرکب غیر مفید، مرکب غیر اسنادي، مرکب غیر تام، مرکب ناقص، مرکب غیر کلامی. نو نن دپاره محترم همدا درس بس دی. دا تاسو زده کوئ، انشاءالله دغه کې به سبا اجرا کوو. وما علینا الا البلاغ.